والسلام له الله ډېر لوی معجزې ورکړې وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لویه معجزه هغه څه شی و؟ قرآن کریم. د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه لویه معجزه هغه د معراج سفر و. الله جل جلاله یو پیغمبر له دا شان نه دی ورکړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د معراج کم سفر چې کړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج کم په ویښه باندې چې دی دا یو معراج شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی بعضې منامي معراج ورته وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضې وخت خوبونه لیدلی دي، نو د پیغمبر د مونږ او ستاسو خوب هغه حجت نه دی، دلیل نه دی. د پیغمبر خوب چې دی نو هغه حجت دی، د پیغمبر خوب هغه دلیل دی. پیغمبر د هغه معراج شوی دی، منامی معراج ورته وایي. منامی معراج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله په خوب کې خولی دی. رسول الله مبارک چې کم په ویښه معراج شوی دی، نو د هغې تذکره الله جل جلاله قرآن کریم کې کوي. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کله چې عرب هغه یو خبره د حیرانتیايي د هغه په څه باندې هغه لفظ کوي سبحان، هغه چې د نو حیرانتیا او پاکی د هغه ذات لره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې یو شپه کې بوته د معراج د لوی سفر پې وکړو. هغه د معراج سفر په دغه شپه باندې رسول الله مبارک اسمانونه کتلی دي، جنتونه کتلی دي، دوزخونه کتلی دي. په دغه شپه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونه کتلی دي، انبیاء سره ملاقات پیغمبر علیہ السلام کړی دی. پیغمبر علیہ السلام په بیت المقدس کې ټولو انبیاء ته جمع ور کړی ده، امامت کړی دی د ټولو انبیاء. پیغمبر زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر ته یو نوم مونږ او تاسو اخلو چې هغې ته مونږ او تاسو وو امام الانبیاء. امام الانبیاء، امام الانبیاء ورته ولې ویلی شي؟ امام الانبیاء ورته په دې وجه ویلی شي د معراج په شپه باندې ټولو انبیاءو ته رسول الله مبارک جمع ورکړې ده، امام الانبیاء ورته ویلی شي پیغمبر علیه السلام ته. په دغه شپه باندې د صحابو شان ته وګوره چې کله رسول الله مبارک د معراج دا سفر وکړو، پیغمبر علیه السلام کله واپس راغی، پیغمبر علیہ السلام به بلال حبشی ته کتل او خاندل به. بلال صاحب ورته وایي د الله رسوله چې ما ته وګورئ چې د معراج سفر نه راغلی نو وخاندئ. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ای بلاله ستا بنګله چې کومه وه په جنت کې هغه مې صحیح کړه، او ستا په جنت کې چې کومه بنګله وه د هغې مخې ته یو نیر بهیده، په هغې کې یو بیبي ناسته وه، ډیر حسن الله ورکړو، او هغې به داسې وکړل چې په مخ باندې به لپه د هغه لختینه راواچوله او هغه اوبه به کته تویدې لکه د ملغلرو په شانتې به داسې تویدې. وی ما ورته تپوس وکړه هغه هورې نه چې ته دې نه څه کوې؟ وی هغه هوره راته وایي چې د الله رسوله زه د بلال صاحب په انتظار باندې ناست یم، صرف د بلال صاحب انتظار کوم. وی ستا بنګله مې هم په جنت کې صحیح کړه، ستا هوره مې هم صحیح کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وایي عمره وی ها د الله رسوله وی ستا بنګله مې هم صحیح کړه، وی ستا بیبي پکې دننه ناسته وه. وی ما وی چې لږ دننه ورځم چې ستا دا بنګله هم وګورم، خو وی ستا هوره ناسته وه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې دننه ورتلم خو ما له حیا ستا غیرت راته مخې ته شو. د عمر صاحب کې حیا او غیرت پکې ډیرو، وی ستا غیرت راته مخې ته شنو واپس وی رالم. وی هغه عمر صاحب ورته وایي په جړا باندې شو اے د الله پیغمبره زما غیرت پستاسو د پاره، زما غیرت پستاسو د پاره، خو بهرحال خبره مې درته دا کوله چې پیغمبر علیه السلام د معراج دا لوی سفر کړی دی، دا ارس پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی. بل د پیغمبر علیه السلام منامی معراج، پیغمبر علیه السلام یو ځلې پیغمبر علیه السلام به د صحابو نه تپوس کو، صحابو
تاسو کې چې کله به د سحر مونځ وکړو پیغمبر علیه السلام به صحابو نه تپوس کو ای صحابو تاسو کې بیګا چا خوب لیدلی دی چې چا به خوب لیدلی رسول الله مبارک به د هغې تعبیر ورته یستو په دغه شپه باندې په دغه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام د صحابو نه تپوس کوي تاسو کې بیګا چا خوب لیدلی دی صحابه ورته وی نه د الله رسوله پیغمبر علیه السلام وایي چې ما په خپله باندې خوب ولیده چې دوه کسان رالل زه د لاس نه ونیولم یو ځمکې ته یې بوتلم پیغمبر علیه السلام وایي چې هلته کې لاړم ما وکتل وایي دوه کسانو یو کس په ځمکه باندې پروت دی بل کس یو غټ را واخلي او د ده دا سر پې ولي ډیر بد حال دی ډیرې چغې وباسي او د الله پیغمبر فرمایي زما پې ډیر رحم راغی چې دی دا غټ را اوچت کړي دا پروت سړی چې د دې سر لې را وبغی سر یې ترمې لاړ شي وی دا سر یې چې دی سو غټ را اوچتی دا سر یې بیا یو ځای شي دا سر بیا یو ځای شي دی بیا غټ اوچت کی سر لی ولا راو بغی سر ترمې لاړ شي پیغمبر علیه السلام وایي ملګرو نه مې تپوس وکړه ملګرو دا څه معامله ده هغوی راته وایي د الله پیغمبره لږ مخکې لاړ شه پیغمبر علیه السلام وایي چې کله مخکې لاړم ومې کتل هلته کې د وینو یو نیر بهیږي هغه وینې خوټ کېږي په دې کې یو کس دی هغه پکې لامبو وایي بل یو کس په غاړه باندې ناست دی هغه سره ډیر ګټان دي چې کله چې دا سړی کوشش کوي چې زه واپس راشم د وینو دا خوټ کېدلي وینې چې دي د دې نه بهر راوځم دغه کس سره یو غټ ګټي په هغې باندې اولي واپس یې د وینو د نیر ته واپس ور داخل کړي پیغمبر علیه السلام وایي ملګرو نه مې تپوس وکړه چې دا څه معامله ده راته وی د الله رسوله مخکې لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مخکې لاړم یو کس ته څه کسان دي د اوسپنې یو چاړه ده ورسره د اوسپنې یو کونډه ده ورسره دی دا کوشش کوي چې دا وښکې پې وله داسې وسري تر دې سټه پورې وله را ورسوي چې دا وښکې سو دا بل وله ونیسي نو چې دا یو سو تر دې پورې کوي دا بل زوړ حالت له راغلی دا بل وښکې وله پیغمبر علیه السلام فرمایي ډېر حیران شو وی راته وی ما تپوس وکړه د ملګرو نه چې دا څه معامله ده راته وی د الله پیغمبره د الله محبوبه لږ مخکې لاړ شئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مخکې لاړم یو تنور مې ولید هغه تنور د هغې خوله چې ده نو تنګه دا ویښ د کلاو دی هغه تنور کې چې کله موج داسې ووی اور هغې کې نارینه او زنانه بربنډ راوځي په بره باندې وی زه وایم چې د دې تنور نه پرېوتل چغې وباسي خو بیا دې تنور ته واپس لړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ملګرو نه مې تپوس وکړه چې دا څه معامله ده راته وی د الله رسوله مخکې لاړ شئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بیا مې داسې خلک ولیدل چې د تانبي نوکونه وو دا نوکونه د تانبي وو او په مخ باندې خارخ لګېدلی او د دې مخ نه ویني او نونه را بهیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي او د خپل مخ په دې د تانبي په دې نوکونو باندې داسې راکاږي ویني نونه ترې بهیږي وی ملګرو نه مې تپوس وکړه چې دا کومه معامله ده وی هغوی راته ووایي چې د الله رسوله لږ مخکې لاړ شئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مخکې لاړم څښا غوښه پرته ده بدبویي ترې نه ځي هغه څښا غوښه چې ده هغې کې چینجي شوي دي پیغمبر علیه السلام فرمایي یو کس ولاړ دی او دی بل کس ته وایي چې شابه دا غوښه به خوري هغې نه خوري دی وله په زور ورکوي هغه غوښې نه بدبویي ځي چینجي دي پکې هغه غوښه وله په زور باندې ورکوي او خورئ یې پې وی د ملګرو نه مې تپوس وکړه چې دا څه معامله ده راته وي د الله رسوله مخکې لاړ شه مختصر درته دا بیانوم دا خوب د نبی علیه السلام بیا وایي چې کله پیغمبر علیه السلام فرمایي مخکې لاړم وی څه کسان مې ولیدل چې هغوی دا ګټان او ګټې ورته پرتې دي او ګټان او ګټې خوري دا د هغوی خوراک دی وی ما ته وی چې ما ورته وی چې دا کسان خو ګټې خوري دا څه معامله دی وی راته وی چې د الله رسوله مخکې لاړ شه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مخکې لاړم وی څه کسان مې ولیدل چې هغوی دا خېټې دا سرمنې چې دي دا د شیشې په شانتې دي او پکې ماران او لړمانان چې څه دي بالکل مخامخ پکې ښکارېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي ملګرو نه مې تپوس وکړه چې دا څه معامله ده راته وی چې لږ مخکې لاړ شئ خو بیا بهرحال پیغمبر علیه السلام وایي چې دا ړومبی کم کس او دا سر یې ماتېده ګټ پې وله رابغو سر به بیا ماتېده وی دا کم خلکو وی دا هغه خلکو چې دی له الله د قرآن کریم غوندې علم ورکړو الله ول قرآن کریم ورکړو ده به د دې قرآن کریم تلاوت نه کو تلاوت پې د دې نه کو اوس دا خبره مې ځکه وکړه دا مې ځکه لازمي ګڼله چې یو سړی وایي ما قرآن کریم ویلی دی د دې تلاوت نه کوي په دې باندې عمل نه کوي دکه سزا
دای د قبر سزا ده چې څنګه مړ شي د قرآن کریم تلاوت نه کړي دای د قبر سزا ده په دې باندې عمل نه کړي دای د قبر سزا ده دا سزا ورته ملاویږي یو عالم له یو ځای کې چا روټۍ کړې وه دا عالم بوته چې روټۍ ورله کړې وه نو دا سړی خپلې ښځې سره صلاح کوي ویره دا ملا صاحب کوم ځای ته روټۍ له راولم ورته وی داسې وکړه چې بل به کوم ځای ته راولې کور کې یو کمره به خالي کړو دې ته دا ملا صاحب راوله دې ځای کې به دې خوراک څښاک وکړي مونږ چې ورته دعوت ورکړی دی وی ښه دی بوته هغه کمرې ته چې څنګه دا سړی لاړ دی وله خوراک او څښاک سره اخلي دغه کمره کې پیسې وي پیسې پکې پرتې وي چې کله دې ملا صاحب روټۍ وخوړه او دې د دغه ځای نه لاړو دا ښځه ولګي د خاوند ته وایي و یره داسې چل چې دې د پیسې پرتې وي ډېرې وایي زه د توام نه وایي بل څو کډو راغلي نه دي یو ته راغلی یو ملا صاحب راغلی دی یو دې کمرې ته زه راغلی یم چې پیسې څه شوې بس د سړي وي چېرې دا خو ملا صاحب اغوستې دي ډېر نفرت ملا صاحب سره پیدا شو یو کال پکې تیر شه کال بعد ورله بیا روټۍ وکړه ورته وی چې یاره ستا طبیعت خرابي ملا صاحب ورته وی هغه بله روټۍ چې دې کړې ده ته ما سره صحیح خبرې هم نه کې او طبیعت ته خرابي برابر نه دا څه وجه ده هغه ورته وایي دې دی مونږ پیسې ایښې وې او تاسو راغلي وایي دې دی ته بل څوک نه راغلي هغه پیسې نشته هغه ورته وی خبره دي ټیک ته وي دما 365 ردې وي د کال تېرې شوې خو دما هغه پیسې د زړه نه وځي نه ورته وی ښه وی ما څه چلو کوي یا پیسې دې دی پرتې وي وی هوا الوزولې وی تاسو وای نه ما هغه پیسې وی راواغستې وی ما وی چې تاسو نه یې نو ما د قرآن مجید دا کڅوړه دا غلاف چې کم دی دا کڅوړی وی دې کې مې هغه پیسې کېښودې وی ما وی چې قرآن مجید تلاوت پاسې هم کوي نو چې راواخلي خپلې پیسې به ورته میلاو شي هسې نه چې د ما ذهن نه چېرته وځي نو ورته وی تاسو پیسو پسې خفه یئ افسوس زه به خفه دې پسې چې یو کال شوی دی چې تاسو قرآن مجید نه دی راغستی که تاسو قرآن مجید راغستی نو دا پیسې به مو لاسو له راغلی وي خو افسوس په دې چې یو کال تیر شو قرآن مجید هم نه دی راغستی افسوس په دې باندې دی ماله افسوس په دې را دی نو داسې خلک هم شته اوس دې روژه کې څه چلو کی بس اوس تلاوت وکړو عبادت یې وکړو منځونه یې وکړل بیا ټول کال به قرآن مجید نه راخلي ټول کال به قرآن مجید نه راخلي د قرآن مجید هغه حقوق چې د تاسو ته بیانوم په هغې باندې ټیم لګي د دې به تلاوت څومره کې څومره وخت کې به ختم کې ځان په دې خبره باندې پوهې کوي قرآن کریم دا را اخلي د دې تلاوت پکوي او چې څوک د قرآن کریم باندې عمل نه کوي تلاوت نه کوي سزا به د کوي د قبر سزا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دویم نمبر هغه کس چې د وینو په دریاب کې لامبل ویني خټ کېدی د کوشش کو چې غاړې لراشم بیا ورله هغه دریاب ته جی کور کوله وي دا کم کس وي دا سودیو د به سود کو په دنیا کې دریم نمبر چې کم په تنور کې زنانه او نارینه بربند به په بره باندې تلل چغې به یې وولي دا کم خلکو وي دا زناکارو او څلورم نمبر هغه کس چې دا وخکي وله سیرل د اوسپنو په کینچو باندې وي دا کم کسو وي دا دروغجنو چې د به په دنیا کې دروغ وي اوس د بعد خلکو دا عادتي چې وخاندي څوک یا پروپیګنډا وکړي دروغ خبره د ځان نه وکړي دا به سزا وي بل وی چې کم یو کس د وینو دا مخ باندې خارخ لګېدلی او دا نکونه به په دې مخ باندې راکاږل او وینې به تې بایدې د تانبې نکونه وي دا کم خلکو وی دا په دنیا کې سوالګري و چې ځان له یو عادت جوړ کړو او بعد خلک به مجبوري د بعد خلکو عادت یې سي مال به ورسره وي ښه ګزاره به کېږي خو دی به سوال کوي دی به سوال کوي نو دا د بعضې خلکو عادت بل وی چې کم کسان هغه وی داسې و چې دا څښا غوښې خوړې چینجي و پکې په زورې پې خورولې وی دا کم خلک وي دی به د بل مسلمان غیبت به کو دا د غیبت والا سزا بل وی چې کم خلک هغه وی دا کاڼي خوړل دا وی کم خلکو وی دا هغه خلکو چې دی به په دنیا کې وعظ به کو نصیحت به کو دروغ د ځان نه به خبرې کولې یو وعظ نصیحت هغه چې قرآن پکې بیانېږي حدیث بیانېږي قرآن کریم کې کم قصص راغلي هغه بیانېږي یو یو سړی لګیا دی د ځان نه څه جوړی هسې خبرې کوي د ځان نه جوړی پوهېږي نه نو د هغه دا سزا ده چې ګټان بخوري دا چې کم واعظان لګیایي یا کم خلک لګیایي چې یاره خلک ما ته ښه سړی ووایي خلک ما ته ووایي چې پلاني ډېر لوی علم دی دا به د هغه سزا وي نو دا پیغمبر علیه السلام چې کم خوب لیدلی د پیغمبر علیه السلام خوب هغه وحی ده
اوس دا رمضان المبارک په مونږ او تاسو باندې تیر شو. اوس په دې ورځ باندې مونږ او تاسو د څه کول پکار دی؟ یو چې د الله شکریا ادا کړو چې الله شکر دی په مونږ باندې د روزي ونیولې، الله شکر دی د عبادت توفیق ته راکړ. او که کم خلق شکریا ادا کی، الله قرآن کریم کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، څوک چې د ما شکریا ادا کوي دا غي د انعامات په نور سیوا کوم. نو یو د الله شکریا ادا کو چې الله شکر دی په مونږ د روزي ونیولې. بل د شپې عبادت الله د اعتکاف د ذکر و اذکار د دې توفیق ته راکړ، د دې چې شکریا ادا کو. بل مونږ او تاسو الله جل جلاله ته توبه وباسو چې توبه وباسو الله جل جلاله ته. بل پکې څه چلو کو صدقه ورکو مونږ او تاسو. او بل یو سو مسائل دا می تاسو ته بیانول د